سلامونه وخت مو په خیر دی. اجمل شاه فیسبوک باندې او یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. پاکستانی آصف علي کرکټر له راتګ مخکې آهنګر و. د مارکوا په 15 غوره لوبغاړو کې راشد خان هم شامل دی. د شل ورځ نړیوال جام لپاره جایزه هم اعلان شوې ده. نور جزئیات په همدې ویډیو کې وګورئ. یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ. پاکستانی آصف علي کرکټر له راتګ مخکې آهنګر و. پاکستانی آصف علي د دې هیواد لپاره یو غټ هټلر او افغانستان کې په د زمار مشهور د کرکټ دنیا له راتګ مخکې آهنګر و او د اوسپنې په فابریکه کې کار کوه. آصف علي چې اوس مهال د پاکستان لوبډلې لپاره په وروستیو شیبو کې توپ وهنه کوي او کله ناکله وړې او غټې شپږیزې هم وهي. هغه په کال 2018 کال کې د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې ته راغلی دی. یو ورزشي ویبپاڼې په یوه خبر کې ویلي دي چې پاکستان آصف علي له کرکټر جوړېدو مخکې آهنګر و او د اوسپنې په فابریکه کې کار کوه، خو اوس کرکټر دی. د مارکوا په 15 غوره لوبغاړو کې راشد خان هم شامل دی. د استرالیا پخوانی توپ وهونکی مارکوا د ICC ویبپاڼې لپاره لومړنی 15 لوبغاړي غوره کړي دي چې په د 15 لوبغاړو کې افغان ستوری راشد خان هم شامل دی. مارکوا په لومړي انتخاب کې د هند بومرا، په دویم انتخاب کې شاهین افریدي او په دریم انتخاب کې د افغانستان راشد خان، په څلورم انتخاب کې د انګلستان جوس بټلر او پنځم انتخاب کې د استرالیا ګلین میکسویل ځای لري. مارکوا د خپل انتخاب په اړه وایي چې هند توپ اچوونکی بومرا په دریو واړو فارمټونو کې ښه توپ اچوونکی دی او شاهین افریدي ډېره ښه کینلاس توپ اچوونکی دی او د ویکټو اخیستلو مهارت هم لري. نوموړی د راشد خان په اړه وایي راشد خان کولی شي په یوه لوبه کې 2 یا 3 ویکټې واخلي او د توپ وهنې په اړه یې هم وایي چې لږ تر لږه 20 منډې هم ورسره جوړولی شي. د استرالیا پخوانی لوبغاړی ویلي جوس بټلر په شل ورځ کرکټ لومړی ښه توپ وهونکی ګڼم او ګلین میکسویل هغه لوبغاړی دی چې کولی شي په یوازې ځان یوه لوبه وګټي. د راتلونکو شل ورځ نړیوال جام 15.6 میلیون ډالره داسې ویشل کیږي. کرکټ نړیواله شورا نن په استرالیا کې د کډونکو نړیوال جام انعامونه اعلان کړي دي چې ټوټال 15.6 میلیون ډالر کیږي. کرکټ نړیواله شورا نن په استرالیا کې د کډونکو نړیوال جام انعامونه اعلان کړي چې ټوټال 15.6 میلیون ډالر کیږي. د یادو شورا د نشر شویو معلوماتو له مخې په نړیوال جام ګټونکي یا اتل لوبډلې ته 14 لکه ډالر او هغه چې پایلوبې کې ماته خوري 8 لکه ډالر ترلاسه کوي. هغه 2 لوبډلې چې نیمه پایلوبې ته رسیږي او بیا هلته ماته خوري نو 2 لوبډلو ته به 4 لکه ډالر ورکول کیږي. دغه راز په 12 غوره پړاو کې د هرې بریا سره په لوبډلې ته به 40,000 او چې له نیمه پایلوبې پاتې کیږي نو 70,000 ډالر به ورکول کیږي. دا چې نړیوال جام 2 پړاوونه لري نو لومړی پړاو کې لوبډلې ته به هر بریا 40,000 ډالر ورکول کیږي او که چیرې دویم پړاو یا 12 غوره ته لاره ونه مومي هم 40,000 ډالر ورکول کیږي. که چیرې کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک، یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ.